السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته لري چې عمران خان د ایکسپورټ یونیورسيټي چانسلر الیکشن ته ولاړ دی. ملګرو هغه الیکشن چې دی نو هغه په 7 تاریخ باندې دی، په دې روان 7 تاریخ باندې دی. نو ملګرو مسلم لیگ والا چې دي نو هغه ډیر زیات کوششونه شروع کړل چې عمران خان چې دی نو چانسلر الیکشن چې دی نو دینه وځي او دینه ختم کړی شي. ملګرو په جاپان کې د پاکستان یو سفیر دی چې داغه نوم دی ملک نوروان، چې هغه د ایکسپورټ یونیورسيټي چې کومه چانسلر دی وس نو هغه ته خط لګل چې عمران خان چې دی نو چانسلرۍ نه وباسي، ځکه چې عمران خان چې دی نو دا باندې په پاکستان کې کیسونه دي. عمران خان په جیل کې دی او کله چې دا د ایکسپورټ یونیورسيټي چانسلر جوړ شي نو دا به د ایکسپورټ یونیورسيټي چې دی نو دا به ډیره زیاته غټه بې عزتي وي، ځکه چې د جیل نه یو کس راوځي او هغه د ایکسپورټ یونیورسيټي چانسلر جوړ شي. دا وته ملک نوروان وته دا خط لګل دی ملګرو، خو هغه په هم وګ نه لګولای که په 24 غنټو کې دې ته ریپلای میلاو نشو، واپس دې ته خبر میلاو نشو چې یا عمران خان منګ لري کو یا نه لري کو. نو د دې خبره ده چې منګه نه خبره ده ملګرو. نو دا خبره ده چې دا عمران خان به ان شاء الله د جیل نه الیکشن لړاوي کېدای شي او عمران خان که چانسلر جوړ شي نو دی مسلم لیگ والا باندې دا یاره د کچرته عمران خان چانسلر جوړ شي نو عمران خان به خامخا بهر ته راځي او بهر ملک ته بیا ځي. نو هغه دیو چې دین په دې یاره کې د کچرته عمران خان بهر ته راوځي او دلته عوام چې کومه ده دیو مینا محبت ویني کنه، ځکه چې عمران خان ته خو پته لګي چې د ماسه مینا محبت کوي او لکه دې سره چې هغه په جیل کې ده نو دا عوام یې نه کنه ډیر عوام خاموش دي. نو دی وس په دې یری کچرته عمران خان ناوځي هغه الیکشن وګټي نو دی په دې باندې ډیر زیات یریږي. ملګرو تاسو ته پته ده عمران خان چې ده مقبولیت ډیر زیات ده کنه، نو لکه دی وای کنه چې عمران خان یې ګټي، لکه کمپرم خبره ده چې عمران خان یې ګټي ان شاء الله کې د عمران خان د ایکسپورټ یونیورسيټي چانسلر جوړ شي. خو په مسلم لیگ والا چې دا یاره راغلی ده کچرته عمران خان د جیل نه الیکشن وګټي نو دا به خامخا بهر ته راوځي او دا خو چانسلر ده او دا خو د دنیا په سطح باندې دا چې کومه الیکشن د ملګرو د دنیا په سطح باندې ده نو لکه د پاکستان په سطح خو نه ده. کچرته دا یو غاټو کنه نو عمران خان به بهر تر راوځي نو دوی ته خطر جوړیږي. ملګرو اصل مقصد دا دی ان شاء الله په 7 تاریخ باندې چې کومه الیکشن ده ایکسپورټ یونیورسيټي چې کومه الیکشن ده چانسلر نو ان شاء الله عمران خان به ضرور چانسلر جوړیږي ان شاء الله او یو ځل بیا دیو ته خی کنه چې ایماندار او مسلمان چې دین هغه چرته هم نه یریږي. کدی ډیر زیات کوششونه وکړي چې عمران خان په جیل کې واچي خو عمران خان به یو ځل ضرور راوځي.